موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو په پښتونخوا وطن کې هره ورځ لاشونه وینو کله د پلار کله د ورور ماتندامونه وینو له هرې خوا د یتیمانو فریادونه راځي د اخ پلار جانه هی ورور جانه آوازونه راځي له هر یو کلي نه د مړو اعلانونه راځي د لر او بر افغان وطن نه متمونه راځي د لوبو وخت معذور مو شي بچیان د وطن ورته بمونه ښخوي څوکیداران د وطن زمونږ په غوښو یې ماړه کړل سپي لیوان د وطن خو بیا مو هم په یوه خوله نه شول مشران د وطن یو وختو چې له سره تیر په تا هم خو اوس نه یم یو وختو چې به مړ ستا په خندا هم خو اوس نه یم یو وختو لیونی رانه جوړ کړی او ستا مینه یو وختو چې به ځان سره لګیا وم خو اوس نه یم او یو وختو چې زما د اوسنوار ولکه ستا اوس یو وختو چې اشنا خوښ د هر چا وم خو اوس نه یم ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې زه هم لکه د تا په شان ملا وم خو اوس نه یم ډېر ښه یار ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې زه هم لکه د تا په شان ملا وم خو اوس نه یم او رښتیا چې وي په زور دې د خپل زړه نه راګزار کړم اول د بل سړي نه وم ستا وم خو اوس نه یم ډېر ښه یار اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درو مې اول کې د په تګ باندې رضا وم خو اوس نه یم دا خوب هم په مثال د شګو بند دی فکرمنده په خوب کې د تمام جهان بادشاه وم خو اوس نه یم ډېر ښه فکرمند دا فرښتې مې چې په لنډه لنډه ساه ژاړي دوی له په خپله عذاب نشته خو په ما ژاړي یوې جینۍ راته ویل وروره ته څه کار کوې اوس ورته زه خپله کیسه کوم او دا ژاړي خلک ساده دي په دې ځینو کیسو نه پوهېږي خو زه یې اورم چې تا پسې هوا ژاړي هغه د یاد شي چې دنیا ته په راتلو دی ژړل اوس داسې لاړ شه چې ته خاندې او دنیا ژاړي دا بیا وویل شعر یار هغه د یاد شي چې دنیا ته په راتلو دی ژړل اوس داسې لاړ شه چې ته خاندې او دنیا ژاړي هغه جینۍ پروازه اوس هم ستا شعرونه اوري لوګی په کور کې بهانه کړي او رښتیا ژاړي ډېر ښه یار